ټیم نشته دغه نظم بیا د سر نه وایم زه به دا اجازت به د صدر صاحب نه اخلی ما سره دومره ټیم واورئ شاه زلمو ګلالو تاسو چې کله هم شب قدر ته لاړ شئ او په شب قدر کې که تاسو کله هم خپل یاران دوستان کله هم تاسو روټۍ خوړله او څه هم کول تاسو کولی شئ چې د AK فلیټر هاوس لاړ شئ وجه څه ده څه لا زه د چا اډورټایزمنټ نه کوم خبره درته کوم دا هغه اداره ده دا هغه ځوانان دي دا هغه ګلالي په دې کې رانیږي چې د خپل کار سره سره د امن بیرغ هم لاس کې نیولی دی د امن خبره هم کوي د شعر خبره هم کوي د ټپې خبره هم کوي د سندرې خبره هم کوي او د امامتۍ او د جمع خبره هم کوي د AK فلیټر هاوس نه څومره چې شیډونه ملګرو ته میلاو شو دغه زما ایوارډ یې هم ماته دغه لږ راکړه د تصویر د کتاب زه اندازه لګوم هغه ما یو نظم کې ویلي چې د خپلې ماتې ګوډې تجربې نه درته وایم اندازه مې لګولې اندازې نه درته وایم دوی کولی شو چې زما شیډ یې هم دغسې تیار کړی وی او ما ته را کړی وی الله خو دوی دغه کتاب شیډ تیار کړی دی چې امن تلیواله یو د دې غرض او د دې زما د خبرې مطلب دا دی چې دغه AK فلیټر هاوس د عارف خان چې کومه دغه اداره او دغه هوټل دی نو دغه ځوانان د خپل کار سره سره امن ته هم لیواله دي او د پښتو ترجمانی هم کوي او د پښتنو ترجمانی هم کوي عارف جان چې هر ځای کې ناست وي AK فلیټر هاوس والا نو ښه ژوند درته غواړم قربان شم بریالي اوسئ الله مو په دې خپل کار زیار کې کامیاب عارف جانه مننه مو کوم ښه ژوند درته غواړم هله پیره بابا راشي هله پیره بابا راشي اخري شعرونه به یې وایم هله پیره بابا راشي چې خبر په انتها شي ښه وایم هله پیره بابا راشي چې خبر په انتها شي د روپۍ به پاتې نشي چې د ښکلو په سلا شي د یو ښکلي ملاقات کې دواړه ورک په خپل ذات کې د سلام او کلام وروستو ښه د ډېر احترام وروستو بس په شمار یو څو لمحو کې بیرته تلو خپه نیوو کې بیا یو څو قدمه وړاندې بیا په بیرته راکتو کې دا د کوم رقم انداز و چې په دې کې دې څه راز و نه تپوس کړي نه سلا کړي بس زموږ د زړګي غلا کړي زه په مینه څه پوهېږم ته په ټوکو کې رښتیا شي هله پیره بابا راشي هله پیره بابا راشي هله پیره بابا واورئ او ته چې داسې په خندا شي لکه زرکه په یو سا شي ته خبرې لیونیا راتاوان به هم په ما شي ته چې داسې شور او شر کړي اوس به ټول کلی خبر کړي بیا د مینې تهمتونه دا کاږه واږه نیتونه دلته کار په پیسه کېږي او موږ نه لرو نوټونه یو زموږ خالي جیبونه بل د خلکو پیغورونه یو ناترسه زمانه شي بل زموږ خوار نصیبونه دلته ساس کې هم ګویا شي دلته اوري دیوالونه ستا د مینې راز به توی کړي د الزام سپېره بادونه نه خبره به رسوا شي هله پیره بابا راشي چې شیبیم شي پاسې بنا هله نظم در نظم هله پیره بابا راشي واورئ بیا خبر له پښتونخوا شي بیا خبرې له نظام شي بیا خبرې له باچا شي په توبو به توبهګار شي مجبورن به ژړا شي عدالت نه که خبر شي حقیقت نه که خبر شي د ځنګل په شان قانون دی ریاست نه که خبر شوي دلته ځای په ځای وژنه نه تپوس ته نه پوښتنه بس عیاشي ده زوروره بدماشي ده زه لیوال بیخي کمزوری مهربانه پاک الله شي هله پیره بابا راشي بس دی مرۍ مې نوره کیني تاسو له خوند درکوي